د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او کورنیو الوتنو لپاره تیار کړل شو. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او کورنیو الوتنو لپاره تیار کړل شو. د الجزیره د راپور له مخې له قطر راغلي ودانیزې یا تخنیکي ډلې په پرلهپسې کار په دې بریالی شو چې هوایي ډګر پلي یا منظم کړي او د کورنیو او بهرنیو الوتنو لپاره چمتو کړي. چارواکو ویلي د هوایي ډګر زغلیکه جوړه او منظمه شوې او الوتنو ته تیاره ده. بلخوا د کابل هوایي ډګر چارواکو ویلي چې آریانا افغان هوایي شرکت خپلې الوتنې پیل کړي او تېره ورځ 3 کورنۍ الوتنې له کابل هوایي ډګر ترسره شوې دي. امریکا وایي له طالب ډلې سره خپلې اړیکې کارنده ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته تر تګ مخکې په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي چې دوی له طالبانو سره ټولې اړیکې کارنده ساتي خو د واکمنۍ په رسمیت پیژندلو ته یې بیړه نه لري. د ده په خبره له دغې ډلې سره د خبرو په افغانستان کې د اکریا وضعیت د ښه کېدو لپاره قطر او ځینو نورو هیوادونو ته تګ کوي تر څو اکریا وضعیت کابو او د کډوالو اکریا حالت له نږدې وکتل شي. ټاکل شوی چې بلینکن نن قطر او تر هغې وروسته جرمني ته تګ وکړي. نوموړي به د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د لیدنې ترڅنګ په دې دواړو هیوادونو کې د افغانستان د تازه وتلو کډوالو پنډغالو ته ورشي او ستونزې به یې واوري. بلخوا طالب ډلې هم ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو سره د ښه او پر دوو اړخیزو ګټو ولاړو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.